جيكسو منزل كذا جيكسو ولا جيكسو كان هو شاتوا جيكسو المنزل كذا كل مرة وخذوا جيكسو فين ماذا؟ وقرأت أجي لك روستا بجيكسو مودر دروس سمعنا المرة خذ جيكسو كان يا أبو يصير تبرك ده مگر جك مگر جك زار شيء دار بلا ده جيكسو ودس المنزل جك جيكسو كان جيكسو يخلى لا جل ماذا يا دارك سويت على ودسك ودسك جل ماذا تعال موزة وزي نفس الشيء زر ودسك المنزل زكارتا نواني ديس الارسا ديس جبان جوزا ودسك زر اصل بكارتس ولا ماذا الشيء ده السلام عليكم. وعليكم السلام. منذ كشاب ذكرت زو. وعليكم السلام. هب يا أخي ده منذ كشيو. دمرتي سوقي. جيك كارت زو. شوف. تركا ولا كا ارشب او دي اكله دام على كراكا خختي كيدو دغسي ډېر ښه کار مې روان کړی واچو وای ها زه ورسه بچې مونځ ته بېرته زر راځه ښه زر راځه بچې ته موږ آفرین بچې دلې تا جار سي سړی خو لمونځ ته لاړ خو موږ نه شرموي سهار خو ډېر په سپېډ کې لمونځ کړی دلته به شی کوي والا کور کې دومره تیز لمونځ کوي دلته کار نه ځان پټوي ورو ورو کور کې دومره تیز سپیډ کې لمونځ کوي دلته ورو ورو یاره لکه دا څومره وخت یې ورکړ دا لمونځ د که شل رکعته تراویح وي داسې پسې ورسي مکه دا دی ولې ماشوم دی نه مړه سهار ته مې لمونځ ته پاساو یو خو لمونځ که دا کو ولې 2 رکعته داسې په سپیډ کې وکړو نیمې منټ کې خلاص کړو وځې تراویح شروع کړي دي 4 رکعتونه یې دومره وځنډول 10 دقیقې کې ونیو ماشوم دی یار ماشوم دی تر اوسه د کلنۍ غاښونه هم نه دي غورځولي ګوره دا اوس ماشوم نه دی دا ګیره لمانه غټه ده غټ سړی دا دی دا خو لمونځ دی لمونځ خو کار هر څه مهم دی مهم دا فرض دی الله عبادت دی لمونځ الله ته کوي که بل چا ته کوي بالکل دې کې وړکه او غټ نشته لمونځ باید په الله ترکه باندې وشي په عاجزۍ باندې الله ته وشي ماشاءالله دا نه پر چې کله وینم ما لمونځ باندې ډېر ولاړ ماشاءالله بختور انسان ده پوس بختور باغی چې لمونځ کوي تاسو ورته ګورئ څنګه په اخلاص لګي لره کوي مور ګوري استګر الله خلاص کې دی استغفر الله ما ګوړې کې ماته کړې
هلکه لمونځ یې خلاص که اوس یې ته دعا ته ګوره داسې دعا کوي دا به قبلېږي ښه خدای دې ښه کړي کباله هلکه لمونځ یې خلاص کړه والحمدلله وشو دا قبول کړي ته دلته راشه یو دقیقه راشه دلته راشه زر راشه بچې زه مخامخ کېنم وعلیکم السلام دا ووایه چې د اسمان کې څو دانې کاغیان ول یو دانه ښه نو تا لمونځ کوه کاغیان دې شمارل په هوا کې کاغیان شمارې ستوري شمارې خلکو ته ګورې راګورې لمونځ کې سیل کې دا څه بخښنه غواړم فکر مې نه و مازغه مې کار نه کوي مازغه نه د مازغه دې کار نه کوي خو ځان ته بادام واخله که نه لږ بادام خوره د ورځې 2-3 دانې خوره د مازغه دې په ځایي مړه بادام مې اخیستې د خو کور کې رانه ورک دی ګوره دا د مغزو خرابېدلو خبره نه ده ښه ته چې کله لمونځ ته ځې لمونځ فرض ده توجه دې ټوله باید د الله طرف ته لمونځ کې به بلې خوا ته نه ګورې ګوره چې کله دې لمونځ شروع کړه که نه نو تکبیر دې شروع کړه تر سلامه پورې سلام دې چې نه یې ګرځولی توجه به دې بلې خوا ته نه وي ټوله به دې لمونځ ته توجه وي چې ته څه پکې وایې څه د الله طرف ته به توجه کوې ځکه الله ته به په عاجزۍ سره لمونځ کوې الله سره ته به رجوع کوې ځکه لمونځ چې دا له الله سره خبرې کول دي او چې کله ته قرائت کوې نو دا د الله خبرې اورېدل دي ته پوه شوې سبحان الله اوس پوه شوم انشاءالله دې نه وروسته به صحیح توجه ټول خدای پاک ته وي او سجدې ته به ګورم کارغې به نه شمارم او ټول ذهن به مې انشاءالله خدای پاک ته وي بالکل بالکل الله دې موږ ټول ته هدایت وکړي هر انسان باید مونځ کې توجه خدای پاک ته وکړي باید له هغه سره رابطه کلکه وساتي نو اوس مونځ ته لاړ شه بیا له سره وکړه ښه صحیح ښایسته لمونځ وکړه چې الله پاک درنه خوشحاله او راضي شي